غواړي چې بېګا لوبه مونږ وګټله نن دغه د هېوادوالو احساسات ګورو چې نن زمونږ هېوادوال څونه خوشحاله دي ویښ ولې دا راته ووایه چې تاسو چکې ووالې چکې خو نه کرکټ خیمه درته سړیه خو ضرورت چې صحیح خوشحالي وګټه زونه مه کوئ ماشومان ونه لګېږي زنده‌باد دي او بس خپل وطن نوم مو جګېږي دا خو ډېره غټه خبره ده موږ او تاسو ته قربان زه وګوره دوستانو نن دا هېوادوال څونه خوشحاله دي خو بابا دې چې دی پرون ویده شوی و بس ته هم له دې لوبې سره ځوان شوی بیخي ځوان شوی یم خبرې ته غوږ زر که چې ده زړه شوله څه به کوې سړي دا نالب ډله او زه وایم یوسف ماما ته مو وایي زنده‌باد کړه زنده‌باد زه وایم دوستانو سلامونه سلامونه په هوا لکه جازونه او یخ یخ لکه بادونه او د بابا دا غوړ غوړ سلامونه ومنئ خدای دې وکړي چې تاسو روغ او جوړ او د صحت کالي مو پر تنې نن بابا راوتی د خپل نوسي کیمرمین زلمي زاهل سره غواړي چې بېګا لوبه مونږ وګټله نن دغه د هېوادوالو احساسات ګورو چې نن زمونږ هېوادوال څونه خوشحاله دي ځکه چې مونږ د توریانو نه لوبه ګټلې ده نو نن به مونږ د هېوادوالو سره هم خبرې کوو خو زه وایم که چا دغه پامیر وینز یوټیوب چینل ته سر نه وي ورښکته کړی یو ځل ورشئ سر ورښکاره کړئ ښه نو زه وایم قربان هم شم هغلته هغه د غوا والا ګڼګڼی دی هغې ته هم پسې یو ټنګ ورکړئ ښه چې بابا خوشحاله شي او یو ګوت هم پسې ورکړئ زه وایم 5 ګوتې ورکړئ داسې ورکړئ چې دا یوټیوب ته معلومه شي چې ګوتې ګوتې ښه 5 ګوتې نو زه وایم بس بابا سره د خپرونې تر پایه پورې ملتیا وکړئ چېرته لاړ نه شئ د هېوادوالو خوشحالي نن تاسو ته ښیمه له ما سره پاتې شئ ځمه دې خوا نه رښتیا غلط سړی چې سپین ږیری شي لارم ترې ورکوي ما سره پاتې شئ بس زه وایم دلته راسره یو کاکا ولاړ دی د ما غونته کې سپین ږیری دی خو دا تورږیری دی او د دې نه پوښتنې کوم السلام علیکم وعلیکم سلام ورحمة الله قربان دې شمه اول خو دې دا قسته نوم راته ووایه حضرت یوسف حیدري ده او حیدري صاحب دا راته ووایه سترګې خو دې ډډې کېږي شپه دې تېره کړې او که څنګه والله شپه خو مې داسې تېره کړې ده چې په ډېره خوشحالي سره خوشحالي وه خو دا راته ووایه پرون چې دی که نه پرون بېګا چې ده زمونږ د افغانستان دغه الف ډله کومه افغان ابدالي ډلې چې ده مونږ دغه توریانو نه دغه میچ وګټلو دا راته ووایه چې څونه خوشحاله یاره دومره خوشحاله یم لکه هغه ټوله دنیا چې دي ما ته راکړي دي دومره خوشحاله یم او تر نیمې شپو پورې له خوشحالي ویښ ولم ویښ ولې دا راته ووایه چې تاسو چکې ووالې چکې خو نه کرکټ خیمه درته سړیه خو چې په زړه باندې مې و تر ځل به مې هم زیات والي خو نه کېده بس صحیح ده ما او تا به وځو یو داسې خلاص میدان به ګورو ښه هلته به بیا ما او تا میچ تړو سره صحیح ده که نه نو دا راته ووایه قربان دې شمه چې پرون دې څه احساس کوو چې دا لوبه به مونږ وګټو که بې ونه ګټو په 100% کې اطمیناني وم چې وبه یې ګټو او له دوو چې ما زه ډېر خوشحاله کړې یو له پاکستانه او یو نړیوال جام وایي زنده‌باد یو ځل ووایه چې زه وایم د افغانستان الف ډله ټول وایي زنده‌باد د افغانستان الف ډله او زه وایم یوسف ماما ته مو وایي زنده‌باد کړه زنده‌باد نو قربان دا راته ووایه چې خپله دغه د کرکټ سره شوق د مخکې نه درلودو که اوس در سره پیدا په اول کې بالکل اطمیناني هېڅ هم نه پوهېدم مګر ما چې دا پاکستان او دا نړیوال ته دا پاکستان ته یو ګوښه بیاړلی و ټوله شپه خوب نه ده راغلی وخت یعنې که په پوهېدې نه خو دا دې ویلې چې کاشکې چې د اول سره دا اطمیناني بیا باندې پوهېږم ښه
نه ماشومتوب کې دې کرکټ کوو او که نه دې یا سبق مې ویل سبق دې ویل داسې وی کور کې درته زر کې نه ویلې چې کرکټ کوه سړیه ویلې درته ښه کاش نه په زړه کې دې دا اوس خو کوشنی نسل تر اوسه پورې ولاته زنانه دا ټول پرې خوشحاله دي ټول خوشحاله دي زه وایم واورئ لیدونکو ویلې چې نارینه خو څه کې چې زنانه هم پرې خوشحاله دي چې مونږ دا لوبه وګټله نو دا راته وایي چې په خوشحالۍ کې دې کومه شیریني چاته ورکړه او که نه والله که مې څه ولې دروغ درته وایم یعنې په مونږ باندې به شیریني وخورې په تاسې به په دواړو سترګو او ما او تا خو چې دی چکو کې تکړه یو خو اوس نه صحیح ده که نه یاره قربان دې شم اوس سپین ږیري سوي اوس سپین ږیري نه صحیح ده سړیه دونه هم سپین ږیري نه یو ګوره ما او تا ځوانان یو کور کې خو ځوانان ښکارو که نه که دې نړۍ ته سپین ږیري کور کې ځوانان یو کور کې بدماشي کوي او که نه یې کوي نه کوو زه خو یې نه کومه زه خو ټیټه ملا ننوځم کور ګزاره به کوو ښه نو دا راته ووایه چې هغو خلکو ته څه پیغام لري چې دغه شانتې خوشحالي لمانځلې ده چې مونږ دا لوبه وګټله څه پیغام لري د هغو چې خوشحالي یعنې تاسې دا خلکو ته وایم چې تاسې دا لوبه ګټلې ده چې تاسې په دې باندې څومره اطمیناني خوشحاله یاست او زنده‌باد دي قربان څومره ښه کار شوی دی یاره ډېر ښه کار شوی تاسو ټول خوشحاله یئ وایي زنده‌باد دي وطنوال به ټول پرې خوشحاله وطنوال یاره راکړه دا مچوکه مخه له دې ځای نه اخلم مخ وای زه وایم نه په دې خوشحالۍ کې خو اتڼ و چې بېډنګه ډونګه هېڅ شی هم خوند نه کوي همداسې ده صحیح ده که نه بس زه وایم د تا نه ډېره مننه یوسف ماما قربان دې شمه نو دوستانو تاسو خو ولیده چې بابا مې ما غوندې بابا دی او که نه نن دی څونه خوشحاله دی نو زه وایم زه به هم دغه شانتې د نورو خلکو سره مرکې کومه خو ګوره د بابا سره تر پایه پورې ملتیا وکړئ د خدای په امان د خدای په امان یو ځل ووایئ چې افغانستان زنده‌باد آفرین خدای په امان لاړم بس زه وایم لیدونکو ښه دلته هم چې دی ځوانان او د ما غوندې باباګان ولاړ دي ما ویل دې سره هم لږه خبرې وکړم السلام علیکم وعلیکم السلام سلام شه بابا قربان دې شمه د ټولو نه مخکې خو دې دا ښایسته نوم راته وویل لکه څنګه چې بسم الله الرحمن الرحیم ضیاءالرحمن ضیاء مې نوم دی کابل ولایت اوسېدونکی وایي ضیاءالرحمن دا راته ووایه چې پرون لوبه خو به دې لیدلي بالکل مې ول ډېر زیات د خوشحالۍ ځای ده او په د افغانستان په تاریخ کې زموږ چې افغانستان د کرکټ په تاریخ کې لومړی ځل و چې یو آسیا کپ فاینل کپ او هغه هم د داسې یو قوي ټیمونه ګټي او دا هېواد ته راوړي دا ډېر د افتخار ځای ده واقعا دومره خوشحالي چې غونډه شپه خوشحالیانې کړي دي او وتې سرکو ته راوتي خوشحالیانې کړي هغه هم کړي دي بس ډېر زیات واقعا خوشحاله راته ووایه ډزې خو به دې نه یې کړي نه ډزې امارت اسلامي منع اعلان کړي دي نقصان جوړوي همداسې ده ډزې منع اعلان کړي دي او نور هم ډېرې زیاتې خوشحالیانه ښه په ډول سورني سره وخت ډول او سورنۍ پکې ډول سورنۍ اتڼ دې سر چپه ورته واچو که راسته وایم نم چپه پرېښوره نم راسته وایي جامې خو به دې نه شلولي نه جامې مو نه شلولي و دې نه شلولي یعنې څونه خوشحاله وي احساس در سره څونه و چې مثلا مونږ به دا لوبه وګټو که به ونه ګټو واقعا ما مخکې له مخکې پیشبیني کړې وه چې هند غوندې هېواد چې مونږ مات کړو نو سریلانکا خو مونږ ته هېڅ شی هم نه ده ځکه سریلانکا نه په څو ځلې مونږ لوبې په ملي ټیم کې هم ګټلې دي نو دا خو مونږ ته یو عادي لوبه ښکاره خو چې کله لوبه شروع کړه مونږ په دې باوري شو چې دا لوبه ګټي بس زه وایم د توریانو نه خو مونږ مخکې هم ګټلې وه بیا مو ویلي چې انشاءالله د توریانو نه به یې ګټو توریان هم همیشه لاندې کړي دي او همیشه هم زغلولي دي او دا بیا هم د همیش لپاره وزغلول او دا راته ووایي ته خپله څنګه چکې وهې او که نه والا زه خپل هم ښه یم خو دومره تکړه هم نه یم تکړه نه دومره تکړه نه یم کرکټ سره دې شوق شته او ښه ډېره علاقه مې د کرکټ سره یعنې په کرکټ کې څه شی خوند درکوي دا منډې چې وایي دا خوند درکوي که توپ اچي یا خوند درکوي او که دماغ غوندې دغه کوتک سره یې وایي دا خوند درکوي کرکټ سره همدغه کوتک سره چې وایي همدغه کوتک والا خوند راکوي یعنې د کوتک دې ژوندی زه وایم زنده‌باد کوتک ښه زه وایم یو ځل ووایه چې د افغانستان ټیم الف ډله زنده‌باد زنده‌باد
قربان زه وګوره دوستانو نن دا هېوادوال څونه خوشحاله دي خو بابا دې چې دی پرون ویده شوی و بس ته هم له دې لوبې سره ځوان شوی بېل ځوان شوی یم مخکې به کړوپ روان خبرې اوس ته نیغ شوی. غوښتې زر که چې د زړه شوله څه به کوې سړي بس دلته پاتې راغلو وایم که زر قدم له دې لوبې خبره شي شاید هغه هم ځوانه شي یاره زه وایم واوره ګوره خدای وکړه چې کور ته درځم ځوانه شوې ځکه چې لوبه م ګټلې ده او هغو خلکو ته څه پیغام لري چې همدغه شانتې خوشحالیانې کړي ما پیغام ورته دا ده چې موږ تاسو کې خو ډېر له غمونو خفګانونو ډک هېواد ده او پاتې همدغه یو کرکټ او فوټبال دغه لوبې راته پاتې دي که نه نو دغه لوبې ښه په شوق او علاقه سره وګورو خپل ملي اتلان وهڅوو تشویق وکړو تر څو له دې څخه نورې کپونه که څه اسیا کپ راوړو نړیوال کپ خپل هېواد ته راوړو دا یو غټ افتخار دی موږ تاسو لپاره انشاءالله ګوره چې دغه دی اسیا والا کپ هم راوړو انشاءالله نړیوال کپ هم راوړو ضیاء الرحمن زوی دا چې زمونږ ستاسو دعاګانې انشاءالله دغه شانتې ډېرې بریاوې به لاسته راوړو انشاءالله د تا نه ډېره مننه یو مچوک بیا هم مبارک بیا مبارک زنده‌باد یو ځل زه وایم افغانستان زنده‌باد آفرین نو ما ته اجازه راکوئ لاړ به شم بس زه وایم لاړم قربان دي شم مخه زه لاړم خدای پامان خدای پامان بس وایم هېوادوالو دلته یو بل ځوانم زما په شانتې ولاړ دی دې نه به هم لږ زه وایم څو تخنېدلې پوښتنې وو سلام علیکم وعلیکم سلام څنګه قربان دې شم اول خو دې دا ښایسته نوم راته ووایه زما نوم ده محمد بهادر قریشي هله قریشي صاحب ښه زما خو ګیره سپینه ده خو تا ماشاءالله یو ډکی راوتی بس یو خو دا خو د ګیرې کې چې سپین راولګېږي دا هم یو دا د خوشحالۍ نښه بس دا راته ووایه چې څومره خوشحاله یې چې بېګا لوبه هم د توریانو نه وګټله ډېر زیات خوشاله وي باور وکړه چې مونږ ټول ماشومان را ټول خوشاله وو ډېر زیات خوشاله وو یعنی پاپړ دې ورته ډېر راوړل په خوشحالۍ کې پاپړ مې ورته واخیستل نن سهار زه بسکټ مې ورته واخیستل بسکټ دې ورته واخیستل ته په خپله څونه خوشحاله دي خوشحالۍ احساسات دې څنګه الحمدلله بیخي خوشاله یعنی چې کله کرکټ یې مونږ ټول ماشومان دعا ورته کوي ښه دعاګانې ورته کور کې یعنی هر کور کې ورته کېږي ولې چې خپل هېواد خپل هېواد دې زنده‌باد افغانستان نوم جګېږي نو دا خو ډېره غټه خبره ده دا راته ووایه چې بېګا شپه خو به دې سبا کړي ځکه چې د خوشحالۍ والله بیخي مې انشاءالله به اوس هم خوشحاله وي نه د شپې راوتی وې ښار ته او که نه وې راوتی دلته اوس لږ هغه دي که نه څوک بس نشي راوتلی یعنې بیخي دي همداسې بېډنګه ډونګه دې ماتڼ ونه کړه کلیوال ټول هملته بس خوشحاله وو په هسکلي کې وو یعنې قریشي صاحب دا راته ووایه چې خلکو در باندې کله زیری وکړه چې مونږ لوبه وګټله هغې وخت کې ستا احساسات څنګه ټول خوشحاله شول باور وکړه مکمل ټول کله بس خوشحاله شو بس زه وایم تا خپله څونه کرکټ کړی ما خو یاره ډېر مې کړی دی د 10-12 کاله به ما هم کړی دا زنده چکې ډېرې وهي او که لږې دا راته یاره کله چکې لګېږي کله مازدیګر کې که په شپه کې مازدیګر کې ځکه ولې خلک کرکټ د شپې هم کوي ولې نه کوي او غټ لیټونه ورته لګېدلي دغه ریوبي ګراونډ ده دغلته دغه پارک سره نو ما ځکه وویلې کله دماغ غوندې بابا راوځي هغه د شپې کرکټ کوي بس چک او چارې او ځکه چې لیټونه ډېر لګېدلي همداسې ده که نه ولې نه غټ ګراونډونه قریشي صاحب د خوشحالۍ نه د واسکټ وشکو که جامې یاره واسکټ مې لږ وشکېدو لږ وشکېدو یاره زنده‌باد قربان دې شم قریشي صاحب د تا نه مننه هغو خلکو ته څه پیغام لري چې همدغه شانتې خوشحالي کوي بس هغوی ته هم دغه پیغام در چې صحیح خوشحالي وکړه ډزونه مه کوئ ماشومان ونه لګېږي زنده‌باد دي او بس خپل وطن نوم مو جګېږي دا خو ډېره غټه خبره ده موږ تاسو ته او الحمدلله په دې چار او چا سره موږ مسابقه یا د بوکس یا د پریپایټ یا د تکماندو هر مسابقه چې موږ دعا کوو چې موږ وطن وګټي زنده‌باد او بل دغه کرکټ ولاته ما دغه خواهش د ټولو د چکل مانځ ټیمي دغه کرکټ ولا عمومي کرکټ چې څوک یې مانځ ټیم کې باید موږ خپل مسلمانانو شکر ده چې کوپارو سم مسابقه آیند ولا سره خپل مونږ پرې نه دی باید مونږ وکي او څوک چې کرکټ ته ناس دغه تم دا توقع ده چې ورغله دویم باید مونږ وکي مانځ ټیم کې چازان وشي باید مونږونه او مونږونه وکړي او دعاګانې وکړي چې خدای قبول زه وایم قریشي صاحب تا نه ډېره مننه زه وایم سخت د خوشحالۍ خبرې دې راته پاک دې تاسو ته مجبور دا راته ووایه چې دا ژاولې کور کې چا درکړي که خپله دی دا مې دلته یاره زنده‌باد
یاره قریشي صاحب ډېره مننه والکه دا خولۍ دې لږه دې خوا که سړیه د څه شی کې کمرې مخې ته راوستې پکې ښکلی یې زویه نو قریشي صاحب تا نه ډېره مننه غاړه راکړه قریشي صاحب دا دی مخ د دې ځوانانو نه یو ځل ووایه زه وایم چې د افغانستان الف ډله تاسو وایې زنده‌باد د افغانستان الف ډله زنده‌باد قربان بس زه وایم دوستانو هېوادوالو ښه تاسو خو دغه د خلکو مینه م ولیدله او د خلکو خوشحالي م ولیدله ما غوندې باباګانو څه ویلې وویلې چې یوازینی چې زه ډېر خوشحاله شوی یم چې یو پرون دغه د اسیا ولا کپ ګټلی او دوهم هم چې کله د پاکستان نه لوبه وګټله وویلې ډېر زیات خوشحاله وم نو دوستانو نن بابا راوتی و دغه د هېوادوالو د خوشحالۍ احساسات مې تاسو ته وښودل چې خلک څونه زیات خوشحاله دي زه خو وایم چې یا خدایه پاکه زمونږ د افغانستان چې هغه د هرې لوبې وروره غړی زوی مو خدای دې کامیاب لري که هغه د فوټبال ولدي که هغه د تکواندو ولدي که هغه د سوک او د لغت ولدي او که د کوتک او د کرکټ ولدي زوی خدای دې ټول کامیابه لري بیا چې بابا چې دی که نه بابا لونګین او د خپل نوسي یعنې کیمرمین د زلمي زاهد سره یو ځای کېږو تر هغې مو په پاک لاس پارم د خدای په امان زر کې درغلمه کور ته نن ډېر خوشحاله یم زه وایم نشته چې یو ډزې نه کوم ډزې نه کوم خو زه وایم د خدای په امان د خدای په امان